زه سولې باندې درېدلی لار ورنه صلاحیت د سولې واخله لار صاحبت الله پیدا که ټول لار سي ورسره جرګه وکړي. ولسمشر غني وایي افغانستان له یوې بې مخینې تجاوز او جګړې سره مخ دی. ولسمشر غني نن د ملي شورا فوق العاده غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه منظم دي او د یو داسې پلان عملي کول پیل شوي چې پر بنسټ به په راتلونکو 6 میاشتو کې استقرار رامنځته شي او ترهګر به سخته ماتې وخوري. ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې د روانې جګړې تر شا نړیوالې ترهګرې ډلې، قاچاقبران، د سیمې استخبارات او ککړې مفکورې دي چې دا جګړه یې سخته او پیچلې کړې ده. نو له همدې امله هر افغان ته پکار ده چې د دې نارواو پر وړاندې ودرېږي. هغه یو ځل بیا د طالبانو په اړه وویل چې طالبان په سوله باور نه لري او دوی هڅه کوي چې دغه هیواد د نیابتي جګړې پر ډګر بدل کړي، افغانستان پر نورو پورې وتړي او دلته تورې تیاري راولي. ولسمشر غني ټینګار وکړ چې سوله یې لومړیتوب دی، خو هیواد له یوې خوا له بهرنیو او کورنیو تبلیغاتو سره مخ دی او له بلې خوا د سولې پر وړاندې د طالبانو مقاومت افغان پوځ اړ کړی چې د جګړې پر ډګر تمرکز ډیر کړي. هغه زیاته کړه چې یا به طالبان د مذاکرې پر میز ورسره کینی او یا به یې د جګړې پر ډګر کې ګونډې ماتوي. هغه د ملي شورا پر غړو هم غږ وکړ چې په دې حساسو شرایطو کې تر نورو ټولو ګټو د هیواد او ملت ګټو ته لومړیتوب ورکړي او په افغانستان کې روانې پردۍ جګړې د ختمولو لپاره هڅه وکړي. د ملي شورا غړو د نننۍ فوق العاده غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه صادره کړه او په هغې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې سختو شرایطو کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. دوی همداراز له طالبانو وغوښتل چې روانې جګړې پای ته ورسوي، عامه تاسیسات دې نه ورانوي او د سولې خبرو ته دې حاضر شي. د ملي شورا غړو همداراز ټینګار وکړ چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنو ته ساتنه کوي او اجازه نه ورکوي چې بشر حقونه، د بیان ازادي، د میرمنو حقونه او نورې لاسته راوړنې له خطرونو سره مخ شي. دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ملاتړ هم تاکید کړی دی او زیاته کړې ده چې د اړتیا په صورت کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ځي او د هیواد د دښمنانو پر وړاندې درېږي. دغه اعلامیه داسې مهال صادریږي چې په هیواد کې جګړې اوج ته رسېدلي، خو ولسمشر غني ژمنه کړې چې وضعیت به کنټرولېږي او ترهګرې ډلې به خپلو موخو ته ونه رسېږي.